درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، وخت هم په خیر. زه موسکا صافی غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو سره د ایران پر وضعیت وغږیږم، خو تر هر څه اول تاسو دغه لنډ ویډیو وګورئ چې یو ایرانی یې دا ویډیو ثبت کړی او تر شا چې هر څه مسله د هغې باندې بیا به وروسته وغږیږو. نو تاسو پام وکړئ دې ویډیو ته. من اعتراض دارم برای اینکه سفره ما ایرانی‌ها وقتی هر روز باید رنگی تر بشه هی داره خالی تر میشه. من اعتراض دارم برای اینکه کل پولمون رو میریزیم تو کشورهای مثل غزه. الان هم غزه گشنه است، اما من اعتراض دارم واسه اینکه بچه‌های طفل معصوم هر شب دارن گشنه میخوابن. من اعتراض دارم برای اینکه سفرمون هر روز داره خالی تر میشه. اعتراض دارم برای اینکه فقر داره نسلمون رو منقرض میکنه. اعتراض دارم برای اینکه هر روز آرزوامون داره به چخ میره. اعتراض دارم و هر وقت اعتراض میکنیم میذارن بهنمون که اعتراض نکنید، خفه شید. ببریم به کی بگیم اعتراضامونه، به کی بگیم گوش بده. دا د ایران هغه مسئله ده چې تاسو کیدلی شي په ځینې ویډیوګانې کې نن سبا ګورئ په سوشل میډیا کې چې ایران کې دننه لاریونونه، مظاهرې روانې دي او لامل څه ده؟ لامل همدا ده چې قیمتونه لوړ شوي دي، اقتصادي بحران یا ناورین روان دی په ایران کې، او ترڅنګ د ډالرو بیه خورا زیاته شوې ده. یعنی یو ډالر خپل ارزښت د 140 تومان نه زیاته کړی چې دا د کاروباریانو او دکاندارانو لپاره سخته ده او د زغملو وړ خبره نه ده. همدا لامل و چې کاروباریان او دکانداران مظاهرو ته ووتل او د حکومت څخه اوس غوښتنه کوي چې یا مسله حل کړي یا هم استعفا ورکړي. او د دغو اعتراضونو په غبرګون کې علي خامنه‌ای د ایران مشر یو ویډیویي پیغام کې څه خبرې کړي دي، دا هم تاسو په ویډیو کې وګورئ. ځینې کسان چې په دری پوهیږي نو خبرې واوري او ځینې چې نه پوهیږي لاندې به ترجمه تاسو ته لیکم، هغه تاسو لوستلی شئ. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. علي خامنه‌ای د ایران مشر په خپلو خبرو کې دا یادونه کوي چې د ډالرو قیمت چې زیاته شوی په ایران کې دا هم د دښمن کار دی او ترڅنګ کوم کسان چې د وخت څخه ګټه پورته کوي، یعنی د سوداګرو یا د دکاندارانو پرته چې نور کسان راغلي او د حکومت او د اسلام پر ضد نارې یا شعارونه ورکوي، نو د هغو پر ضد به ګامونه پورته کیږي، خو د سوداګرو سره به ناسته کیږي، ځکه چې د دوی اعتراضونه هم د منلو وړ خبره ده. دا وضعیت په داسې حال کې د قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو چې یو اونۍ کیږي دا اعتراضونه پراخ شوي دي او د ایران په مختلفو ځایونو کې دا خور شوی، خلک وتلي دي او په خلکو کې نه یوازې دکانداران شته بلکې زده کوونکي ترڅنګ ځینې نورې ډلې دي چې دوی د حکومت پر ضد دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژر استعفا ورکړي او رضا پهلوي راشي او په خپلو خبرو یا ځینې شعارونو کې دوی د رضا پهلوي سره ملاتړ ښودلی او د علي خامنه‌ای پر ضد خبرې کړي دي. خو دې څخه ګټه او فایده په اصل کې څوک اوچتوي؟ د دې څخه ګټه او فایده اوچتوي د امریکا په څیر هیوادونه چې امریکا تیره ورځ خپلو خبرو کې ویلي و چې که ایران کې د مظاهرچیانو پر ضد بریدونه وشو یا څوک زخمی شو یا چاته اجازه ورنکړل شوه چې هغه خپل مظاهرې وکړي، نو امریکا به د ایران پر ضد سخت ګامونه اخلي چې د دې پر ضد بیا د دغو خبرو په غبرګون کې د ایران ځینې مشران هم خبرې کړي وو چې دا د ایران داخلي مسله ده یا هم کورني چارې دي، باید په دې کې هیڅ هیواد خبرې ونه کړي. اما بله اړخ ته که بیا موږ وګورو د ایران ځینې رسنۍ دا راپورونه ورکوي چې په همدغو لاریونونو کې شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي یا وژل شوي او ترڅنګ د 40 نه زیات کسان ټپیان دي او 100 پورې کسان نیولې شوي هم دي چې دا د نیول شو په تړاو مسعود پزشکیان چې د ایران ولسمشر دی هغه هم پخلی کړی د دې خبرې او ویلی چې د نیول شو سره خبرې کیږي تر څو چې دا مسله حل شي. نو دا لنډ معلومات و د ایران د لاریونونو یا مظاهرو په تړاو. هیله ده چې تاسو ته معلومات ترلاسه شوي وي او په کمنټ کې خپل نظریه هم شریکه کړئ. مننه.